دا د پلازمینې کابل هغه سیمه ده چې پکې د کابل د کرکټ نړیوال لوبغالی موقعیت لري. د ورځو کې له شور او هیجانه او د کرکټ له ګڼ شمېر مینوالو ډکه ده. په دوی کې یو هم د کندهار ولایت 21 کلن د پوهنتون محصل باسط ولی هوتک دی چې د سلګونو کیلومترو مزل په وهلو یې ځان پلازمینې ته رسولی څو د کرکټ ستوری راشد خان له نږدې وویني. ان شاء الله د خوشحالۍ احساس کوم. پرون ماښام د پرون مازدیګر 6 بجې سره رهي سوی یم، نن سهار 6 بجو ته راورسېدلم. فعلا 2 ساعته خوب مې 1 ساعت خوب مې کړی دی، بعد میدان ته رهي شولم. په دونه غټ کتار کې ډېر داسې خوشحاله وم چې ان شاء الله کتار است کوچنی سره ته چې زه راشد خان لپاره دغه ځای ته راغلی یم. داسې ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې خپل ملي اتلان د خپل افغانستان ته راغلي دي او د خپل شپږیزې د خپل هېواد استازیتوب کوي. زه ډېر د ویاړ ځای دی چې خپل اتلان نږدې وینم. د ولایتونو او کابل ترمنځ نښلېدونکي سړکونه که څه هم په خراب وضعیت کې دي، خو د کرکټ د لوبې او لوبغاړو مینوالو یې د دغو ستونزو په ګاللو سره ځانونه کابل ته رسولي څو خپل اتلان له نږدې وویني. په کابل کې د لوبغالي شاوخوا د هر عمر کسان لیدل کیږي او د ځینو لپاره دا لومړی ځل دی چې د کرکټ افغان ستوري له نږدې او د لوبې په میدان کې ویني. ډېر غټ ویاړ دی د افغانستان دپاره، زموږ د ولس دپاره ډېر ښه خوند کوي چې خپل هېواد ته راسي او داسې لوبه وکړي. که چیرې موږ دوی خپلې لوبې دلته وکړي، نړیوال هم کوښښ کوي چې دلې موږ ته راسي لوبې وکړي، ځکه چې امنیت هم ټینګ دی او په یوه لاس په یوه ډول. منه خو دغه دوی دي په د اوس مهال کې چې ځوانان یې خوشحال ساتلی دي. کني په د اوس مهال کې زه فکر نه کوم چې ځوانان یې دومره خوشحاله وي، ځکه چې دغه حالات هم لږ سره کړکېچن شول، یخوا دیخوا ووتل، خو یو کرکټ دی چې دا راپاتې دی او موږ یې خوشحال ساتلی یو. افغانستان چې له ګڼو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او خلک یې د خوښیو کمې شیبې لري، کرکټ د دې سبب شوی چې د کرکټ مینوال د ورځنیو ستونزو په هیرولو سره د کرکټ او د خپلو کرکټ اتلانو په لیدو د خوښۍ شیبې تجربه کړي.